نن زه تاسې ته داسې یو آنلاین کاروبار ښودل غواړم چې هم ډیر اسانه ده او هم کمې پیسې پکې مصرف کیږي او هم انشاءالله زر تر زره کامیابېدلی شي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له افغانستان څخه ممکن ده، ځکه دا ډیر زیات موږ ته مهمه ده. دا آنلاین کاروبار ده. ډیر زیات ځوانان له موږ نه پوښتنه کوي چې داسې یو آنلاین کاروبار راته وښیه چې هم کمې پیسې پکې مصرف شي او هم موږ ترېنه ښې ډېرې پیسې وګټو او هم له افغانستان څخه ممکن وي. ځینې ځوانان امازون پسې ځي، ځینې شاپافای پسې ځي، ځینې چې دا یوټیوب ته مخه کړي که نه ویډیوګانې پکې کوي، ځینې ټیک ټاک ته ناست دي له هغه نه پیسې ګټي. خو دا ډېره مشکله ده زما په نظر باندې. صحیح تاسو پر مخکې لاړ شئ، پکې پیسې به هم پکې وګټئ، خو هم ډېر وخت اخلي، هم ډېره تجربه غواړي او هم پیسو ته پکې ډېر ضرورت ده. په پښتو کې که چېرته تاسو یوټیوب چلوئ، آیا په دري کې زښت ډېر وخت له تاسو نه اخلي، زښت ډېر حوصلې ته ضرورت ده، کلونه ستاسو شاید پکې ولګېږي، بیا دومره پیسې تاسو ته راشي چې حد اقل ستاسو هغه اساسي ضرورتونه ایله ورباندې پوره شي. نو د دې په خاطر باندې ما تاسو ته انشاءالله نن داسې یو کاروبار په اړه باندې دقت کړی ده چې تاسو انشاءالله په اسانۍ سره کولی شئ چې پر مخ باندې پکې لاړ شئ او څومره چې ستاسو خوښه وي هغومره پیسې ترېنه وګټئ. او هغه نه ده، هغه د یوټیوب اټومیشن پروګرام ده. یوټیوب ته تاسو ځئ، هلته پکې فعالیت شروع کوئ، خو په اتومات ډول باندې، یعنی تاسو په خپله باندې انګلیسي نه وایئ، تاسو په خپله باندې څه شی نه لیکئ، تاسو فقط ویډیو تیاروئ، هغه هم په انګلیسي ژبه باندې یا په عربي ژبه باندې یا په اردو ژبه باندې، داسې ژبه چې هلته لیدونکي زیات وي. دا یوټیوب اټومیشن ډېر یو لویه دنیا ده. که تاسو چېرته په خپله باندې یوټیوب ته لاړ شئ، تکړه پوی خلک به تاسو ته مخې ته راشي، هم په عربي کې شته، هم په اردو کې شته، هم په فارسي کې شاید ډېر کم وي او هم په انګلیسي کې شته دي. نو تاسو کولی شئ چې له یوټیوب څخه دا زده کړئ چې یوټیوب اټومیشن څه ته وایي، یعنې په اتومات ډول باندې یوټیوب چینل مخکې بول چې تاسو له اے آی نه استفاده وکړئ. هغه تاسو ته هم قصه لیکي، ډېره جالبه قصه مثلا پرې ولیکئ، یا د یو ډېر جالب څه معلوماتو په اړه باندې له هغه نه تحقیق وغواړئ که نه، معلومات راغونډ کړئ. هغه په منظم ډول باندې ویب سایټونه شته دي، هغه تاسو ته همدغه معلومات چې تا راغونډ کړي دي عیناً په انګریز په ژبه یې درته وایي، یعنې داسې ده لکه د انګریز چې دا خبرې کړي وي. تاسو فقط دا ټکس دا متن ورکوئ، هغه تاسو ته په همغه رقم په خپله انګلیسي کې درته وایي. صحیح شوه؟ دې کې کم مصرف ته ضرورت شته ده. تاسو بیا کولی شئ له همدغه اے آی نه هم عکسونه راواخلئ، مختلف ویب سایټونه دي، انشاءالله چې تاسو په دې کې مخکې لاړ شئ که نه، ډېر یو عجیبه دنیا ده. نو یو میاشت دوه میاشتې چې تاسو په دې کې پلټنه وکړئ، تحقیق وکړئ، معلومات راغونډ کړئ، له هغه نه وروسته یو ښه تکړه نفر پیدا کړئ چې هغه عملا تاسو سره کار وکړي او ډېر په کمو پیسو باندې پیدا کیږي، په 1000 افغانۍ باندې، په 600 افغانۍ باندې، په یو نهایت هغه ښه تکړه ماهرین یې په 1,500 افغانۍ شاید تاسو ته مکمل کورس درکړي. نو 1,500 افغانۍ هېڅ هم نه دي، په 3 میاشتو کې، 4 میاشتو کې، 5 میاشتو کې به انشاءالله تاسې په کار باندې شئ. خوبی دا ده که چېرته تاسو یوټیوب په انګلیسي ژبه یا په عربي ژبه یا په روسي فرضاً یا په کوم بله ژبه باندې مخکې بوځئ که نه، هغه زر تر زره پر مخ باندې ځي او تاسو ډېره ګټه کولی شئ. خو که په پښتو کې مخکې بوځئ، دا ډېره مشکله ده، کلونه به درشکه واخلي او هیڅ به هم لاسته رانه وړئ، مګر دومره محدود مقدار د پیسو چې اصلا ستاسو لپاره به کفایت ونه کړي، هغه هم پس له ډېرو کوششونو ایله تاسو یې لاسته راوړئ. خو که چېرته تاسو په انګلیسي کې خاص کر فعالیت وکړئ، نو زه یقین لرم چې ډېر څه به هم لاسته راوړئ، هم ډېر اسانه ده، هم کم وخت اخلي او هم ستاسو ډېرې پیسې په دې کې نه مصرفیږي. دومره ده چې تاسو باید د دې هغه درس ښه په دقت سره ولولئ او 3 میاشتې تاسو باید دې ته ورکئ او ښه کار ورباندې وکړئ، ښه ډېر معلومات ترلاسه کړئ، له 1 نفر نه، له 2 نه، 15 نفرو نه هر اړخیز معلومات باید تاسو ولرئ چې دا څه ته وایي، څنګه پیلېږي، کوم خطرات په دې کې دي چې آینده کې ستاسو چینل ورسره خراب نه شي. تاسو یقین په الله وکړئ، دې کې داسې خلک دي چې 10 چینله، 100 چینله یې جوړ کړي دي او پر مخ باندې بیایي او په لکاو په میلیوناو ویوز اخلي او زښته ډېرې پیسې ګټي. نو تاسو باید 3 میاشتې وخت ورکئ، هم له یو چا نه عملا درس ووایئ، هم په خپله یوټیوب نه زده کړئ. له هغه نه وروسته بیا ستاسو صبر ته اړتیا ده چې صبر باید وکړئ، ځکه زموږ استادو په دین کې صبر ډېر مهم شی ده. د هرې لاسته راوړنې لپاره باید موږ تاسو له صبر نه کار واخلو او همدارنګه ادامه ورکړي، تر څو پورې چې ادامه یو کار ته موږ
ورنکو په دوامداره ډول یعنې ونکو که نه نو موږ پکې ناکامیږو او اکثره خلکو مشکل په همدغه ځای کې ده. صحیح د یو څه په اړه معلومات هم ترلاسه کړي، ډېره جذبه او علاقه هم ورسره وي، کوششي هم وي، خو چې اخر کې عملي کار ته شروع کړي بس بیا صبر دی نه لري. لږ وخت لپاره کار وکړي وایي نتیجه یې ورنه کړه بس هر څه پرېږدي، هر څه ته لغته ورکړي. دا صحیح نه ده. په داسې که چېرته تاسو صبر نه لرئ او په دوامداره ډول باندې استقامت نه لرئ، یو کار په دوامداره ډول باندې کولی نه شئ، نو بیا مهرباني وکړئ بیخي دا کار هم مه کوئ، له دې نه هم تېر شئ. خو که صبر لرئ، حوصله لرئ او دوامداره کار ته ملا تړلی شئ نو بیا بسم الله وکئ، دغه کار ته انشاءالله مخه وکئ، په دې کې تاسو ښه پر مخ باندې تللی شئ. زه یقین لرم چې تاسو به په 15 میاشتو کې مکمل هغه ستاسو مصارفات هغه راوځي او له هغه نه وروسته تاسو کولی شئ نور ملګري، نور دوستان، نور افغانان له ځان سره ملګري کړئ، ښه غټ غټ ټیمونه جوړ کړئ، نورو خلکو ته هم خیر ورسېد. په سلهاو ځوانانو ته به انشاءالله ستاسو خیر ورسیږي او تاسو ټول به انشاءالله ګټه وکړئ. ښه مرکزونه جوړ کړئ دغه رقم د دې کاروبار لپاره. تاسو وګورئ که په چېرته په دغه کې لږ لږ مطالعه وکړئ حیران به شئ چې په نور دنیا کې خلکو مکمل 50 نفره، 40 نفره، حتی تر 100 نفره پورې مکمله ټوله کورنۍ دې کار ته مخه کړې ده او ټول پکې کامیاب دي، یو بل سره مشورې، یو بل سره همکاري. نو دغسې فضا انشاءالله تاسو هم رامنځته کړئ د دې لپاره چې هم مو انشاءالله اول خپل ځان ته بیا نورو ځوانانو ته ټولنې ته مو انشاءالله خیر رسېدلی وي. دغه نیت پکې وکړئ، هم به الله جل جلاله ستاسو کار روانوي، هم به الله توفیق درکوي. دا د خیر نیت ته هم اجر شو او هم خرما شو، هم ثواب او هم خرما. نو توکل وکئ، دې کار ته مخه کوئ، انشاءالله پر مخ پکې لاړ شئ. بیا چې تاسو په دې کې ښه پر مخ لاړئ، پیسې هم پیدا کړئ، بیا تاسو کولی شئ نورو غټو کاروبارونو ته هم مخه وکړئ. چینل مې نوی جوړ کړی ده، در سره سبسکرایب یې کړئ. ډېره زیاته مننه.